ګرانو ملګرو، نن درته د بریالي او ناکام انسان پر ځانګړنو خبرې کومه. ځینې کسان په ژوند کې ځان ناکام بولي او همدا وجه وي چې تل خفه وي، خو نور بیا داسې وي چې ځان بریالی یا کامیاب بولي او خوشحال وي. د دوی څو ځانګړنې دي. کومه ځانګړنه چې په ناکام کې ده هغه په کامیاب کې نشته، او کوم خصوصیت چې په کامیاب انسان کې دی هغه په ناکام انسان کې نشته. ناکام انسان چې د نن کار سبا ته پرېږدي، خو کامیاب انسان ته که مازدیګر هم کوم کار ورپېښ سي نو کوي، او هغه پښتو متل ته ګوري چې وایي مازدیګرنی کار سهارنی اسانی دی. ناکام خلک تېروتنه نه مني، خو کامیاب انسان که تېروتنه وکړي مني او په راتلونکي کې سبق یا درس ترې اخلي. همدا وجه وي چې بیا تېروتنې هم نه ترې کېږي. ناکام ته چې چانس په لاس ورشي وایي نشم کولی، خو کامیاب ته چې فرصت یا چانس په لاس ورشي بس نو خوشحالیږي، منډه ور اخلي او وایي چې همدا موقع ده، باید کار ترې واخلم. ناکام انسان تل له ژوند شکایت کوي، ژوند ورته سخت ښکاري او وایي چې ستونزې نه حل کېږي، خو کامیاب انسان چې ده له ژوند هیڅ وخت شکایت نه کوي، وایي چې باید مبارزه وکم او ژوند راته ښایسته کم. ناکام خلک چې دي د کار لپاره پلان نه لري، همدا وجه وي چې وایي وخت را سره نسته، خو کامیاب خلک خپل ژوند د مهالویش یا تقسیم اوقات له مخې په مخ بیایي او هر کار ته خپل وخت برابروي. ناکام خلک ځان بدبخت بولي، وایي ولا بخت یاري را سره نه کوي، خو کامیاب خلک چې دي په بخت باور نه لري، وایي زه قابل انسان یم، دا کار یا هغه کار کولی شم. ناکام خلک چې دي خپلې ناکامۍ په نورو وراچوي، یا وایي چې د پلاني له لاسه زه ناکام سوم یا هغه خنډ راته جوړ کړ، خو کامیاب خلک چې دي هیڅ وخت نه دا وایي چې پلاني زما کامیابي کې لاس لاره، او که ناکام شي بیا هم نه وایي چې پلاني ناکام کړم، وایي ولا بس را سره وشو بیا به ګورو. ناکام خلک په دې پسې وي چې خلک څه راپسې وایي، د خلکو کیسو ته ګوري، که یو چانس په لاس ورسي وایي ناکام به سم، خلک به څه وایي. کامیاب خلک د چا په کیسه کې نه دي، کار چې په مخه ورسي کوي یې. زه باوري یم چې تاسو هم کامیاب او بریالي خلک یاست، خو که فکر کوئ چې ناکام یاست نو د کامیابو یا بریالیو خلکو ځانګړنې خپلې کړئ او دې سره به مو ژوند ښایسته سي.